السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، زه ولي ولایت له له یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلی یم. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته هم څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي لپاره آی ډي کارت جوړ کړو. یعنې که چیرې زموږ آی ډي کله رانه خرابه هم شي نو وروسته موږ نه یو اپلوډ عکس غواړي، که چیرې د هغه آی ډي کارت عکس ورته اپلوډ کړو نو زموږ آی ډي به په 5 دقیقو کې واپس بیرته راخلاصه شي. همداشان د بیا لپاره همداشان نور هم پکارېږي. ځینې وخت آی ډي بلاک کېږي، د آی ډي بلاک کېدو بیا راخلاصېدو لپاره هم پکارېږي دغه آی ډي کارت. ملګرو، زه اوس تاسو څخه څنګه کولی شو موږ د آی ډي کارت راخلاص کړو. مخکې له هغې ملګرو، که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ سو له نورو ملګرو سره شیر کړئ او لایک یې کړئ. ملګرو، اوس راځم ویډیو ته. ملګرو، د آی ډي کارت جوړولو لپاره به تاسې کروم براوزر راخلاص کړئ. ملګرو، کروم براوزر سرچ ته به راسئ، دلته به سرچ کړئ. دلته ګورو ملګرو پنجیک کې دلته به تاسې راوړئ پنجیک کې فیسبوک آی ډي کارت، دغه به تاسې ملګرو کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ ملګرو، دلته تاسو ته ډېرې صفحې راځي. دلته ملګرو تاسې پاس فیسبوک آی ډي کارت دغه به سرچ کړئ. دغو کې مې څخه یو راخلاص کړئ. ملګرو، دلته د آی ډي کارت سیسټمونه راوړي چې مثال په دې طریقې سره آی ډي کارت جوړېږي. ملګرو، دلته ډېرې صفحې راوړي. دلته به یو تاسو کلیک کړئ. ملګرو، کله چې تاسې کلیک کړو ملګرو، هغې نه مخکې به تاسې د پاس درې ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته به خپله آی ډي ورته لوګین کړئ. ملګرو، زما آی ډي خو لوګین ده، خو که چېرې تاسې آی ډي لوګین نه وي بیا درته لیکي چې آی ډي مو لوګین کړئ. ملګرو، د دې لپاره چې موږ خپل آی ډي کارت دلته جوړ کړو ملګرو، تاسې به دغه چینج ریټ دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به ووهئ ملګرو آی ډي لوګین اوس رانه غواړي. دلته زه خپل آی ډي ورته لوګین کوم. زه لږ ویډیو سټاپ کوم چې دا خپل آی ډي زه ورته لوګین کړم. ملګرو، وګورئ ما خپل آی ډي ورته لوګین کړه او آی ډي کارت زما راخلاص شولو. ملګرو، تاسې به اوس دغه آی ډي کارت کلیک کړئ. د نه ملګرو کولی شئ دا سیو آپشن ګورئ، په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو، د عکس دې ځای ته راغی. ملګرو، له دې ځای نه د عکس ګالري ته نه لیږی کېږي. ما ډېر کوشش پې وکړو. ملګرو، دا به تاسې سکرین شاټ کړئ او وروسته به ایډیټ پکې وکړئ. دلته ملګرو که هغه ځای سکرین شاټ څه نه راغلو، دې ځای نه هم سکرین شاټ کړئ. ملګرو، دا زموږ نوې ویډیو که چېرې مو ویډیو خوښ شوي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ.